ماوی هغه کسان چې زما د حضور علیه السلام مبارک په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي ماوی به دوی مثال په شان د هغې سپو دی چې هغوی ټوله شپه وغاپي لیکن هغوی د 14مې شپې سپوږمۍ ته هېڅ نقصان نشي ورسولی چې کوم کسان د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي د دوی مثال په شان د هغه قمقل انسان دی کم قمقل انسان چې هغه په نور باندې لاړې توکړي ان قریبه ده چې د لاړې به د ده په دې مخ باندې راپروزي فی کلامه المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال محترم رب العالمين چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته کم مقام او کم مرتبه چې دی ورکړې ده خپل الله فرمایي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په تاسو کې د یو کس پلار لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خاتم النبیین دی او د الله رسول دی هغه خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پنه فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د ټولو آخري پیغمبر یم زمانه پس به بل نبی نه راځي چونکې د نبوت سلسله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ختم شوله بیا فرمای وای زرده چې ډېر کذابان دجالان خلک به راشي هر یو کس به دا ګمان کوي چې دی د الله نبی دی لیکن یاد ساتئ چې زه د ټولو آخري پیغمبر یم نبی علیه السلام فرمای زمانه پس بل نبی راتلونکی نه ماوی لومبي قادیانی راغلو هغه د حضور علیه السلام په شان اقدس مبارک کې ګستاخي وکړله بیا د هغې نه پس د خالند والا سپي راغلل د حضور علیه السلام په شان اقدس مبارک کې ګستاخي وکړه بیا د یو ملک والا د بل ملک والا زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان اقدس کې دوی وار تر واره ګستاخي وکړه تر دې پورې چې کله هغوی وکتل نو هغه قمقل او هغه بدترین خلکه چې هغوی د غواګانو مچاجز کې د غواګانو سوټې په خپل ځان باندې مګي دغه بدترین قمقل خلکه راغلل زما د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په عزت باندې حمله وکړه د هغوی عزت باندې هغوی عزت یې تار کو د هغوی په ناموس باندې حمله وکړله ماوی هغه کسان چې زما د حضور علیه السلام مبارک په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي ماوی به دوی مثال په شان د هغې سپو دی چې هغوی ټوله شپه وغاپي لیکن هغوی د 14مې شپې سپوږمۍ ته هېڅ نقصان نشي ورسولی ماوی دا کم کسان چې زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي د دوی مثال په شان د هغې چندخانو دی چې ټوله شپه هغه په ډنډو کې وغاپي چغې وخي لیکن د ډنډو اوبو ته څه نقصان نشي ورکولی یو څاڅکي ته نشي کمولی ماوی چې کم کسان د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي د دوی مثال په شان د هغه قمقل انسان دی کم قمقل انسان چې هغه په نور باندې لاړې توکړي ان قریبه ده چې د لاړې به د ده په دې مخ باندې راپروزي ماوی که د خالند سپي د انډیا سپي زما د حضور علیه السلام مبارک په شان اقدس کې هر څومره ګستاخي وکړي لیکن رب العالمین ارشاد دی چې ورفعنا لك ذکرک رب العالمین حضور علیه السلام ته دغه عزت دغه مقام او دغه مرتبه ورکړې ده د دې سپو د دې خنزیرانو د دې ملغونین او د دې خبیثانو په دې ناپاکه خولو باندې دغه مرتبه چېرته کې نه کمیږي ماوی د هغه سپي دي چې دوی بار د حضور علیه السلام په شان اقدس مبارک کې ګستاخي کوي انشاءالله د دې انجام به دوی ته په دنیا کې ملو شي گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کو معاف نہیں انتقام چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام چاہیے